د دې سیالیو تنظیمونکي وایي چې د مویتای د غوره څیرو د پیژندلو په موخه یې په دغه ډګر کې د څه د پاسه سلو ورزشکارانو ترمنځ دغه سیالۍ ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې د هیواد د شمال او لویدیځ له 6 ولایتونو څخه ورزشکارانو ګډون کړی دی. امروز سومین دور مسابقات بهترین چهره‌های زون شمال که الحمدلله میان 6 ولایت 5 ولایت از سمت شمال و 1 ولایت از سمت غرب در این مسابقات اشتراک داره که بیشتر از 100 ورزشکار از ولایت‌های سمت شمال و سمت غرب در این مسابقات اشتراک داره. هدف از این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای مسابقات ملی و همچنین برای مسابقات بیرون مرزی است. له بل خوا یو شمېر ورزشکاران چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی وو د دغه ډګر د تکړه شخصیتونو د پیژندلو په خاطر د دغه شان سیالیو ترسره کول ضروری ګڼي او د دغه ډول لا زیاتو سیالیو په ترسره کولو یې ټینګار وکړ. برگزاری همچون مسابقات که در ولایت بلخ برگزار میشه بسیار خوب است که به خاطر سطح ورزشکاران بالا میره. تر مسابقه لپاره مسابقه وګټم ته خپل افتخار په سمنګان ته وسم. د یادونې وړ ده چې دا د مویتای د غوره سیالۍ دریم پړاو دی چې د هیواد د 6 ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د بلخ ولایت په کوربتوب ترسره کیږي.